زه دا امتیاز کوم مرکب دی هغه تاسو سره په شریکومه او بیا د نجات ورم زما بله ټولنه کې پروګرام دی هغه هم په انتظار دي د الله په امان شي. ښه جي توره امتیاز توره د دې ډېرې زیاتې معنی دي د لغت په لحاظ سره او دا چونکې مرکب د توره او امتیاز د دې عامه معنی چې دا په لغت کې هغه ده شمله. نو د دې ډېر ګڼ شمېر معنی دي د توره چې هغه د مختلف سیاق و سباق سره هغه بدلیږي را بدلیږي. مقصد څه دی؟ چونکې شمله په پګړۍ کې نمایه ښکاري، نور پټکې نه په بره تلي اوچته ولاړئ، نو په دغه وجه ورته باندې ورته وایي توره امتیاز. دا مونږ په طنز کې هم وو ستاسو توره امتیاز لکه ستاسې شمله اوچته ده څه چل دله شوی دی. یو سړی لږ باندې طنز کوي، هغه بې ځایه فخر کوي، بې ځایه روانۍ کوي، نو دغه ځای کې مونږ دا تنزن به وکړو. چې یو سړی کارکردګي وکړي او ښه وکړي، نو هغه وایي دا د توره امتیاز، دا د ده د فرق شمله ده. لکه څنګه چې پټکي کې شمله اوچته وي، داسې د ده دا کارنامه، د ده دا خوبي، د ده دا کار لکه د شملې جګ ولاړ دی، دغې ته وایي توره امتیاز. دا د امتیاز درې څلور مرکب دي چې زما ذهن کې ما چونکې ما وي چې د پروګرام وخت ډسټرب نه شي، نو زه په دې باندې مې اخره کې خبره کوم. ښه ملګرو، هلال امتیاز دا زمونږ د ملک دویم اعلی اعزاز دی. لومړی اعزاز زمونږ چې مونږ هغه نشان حیدر دی او هغه بعض از مرګ ملاویږي، هغه په ژوند باندې چاته نه ورکوي او هغه د پاکستان ټولو نه اعلی او اوچت اعزاز دی او هغه په بهادرۍ باندې او د ملک د دفاع باندې د دشمن خلاف هغه ورکوي. د هغې نه پس دا هلال امتیاز دویم لوی اعزاز دی چې دا هم په بهادرۍ باندې او په مړانه باندې او په د ملک په دفاع باندې او په ښه اوچته کارنامه باندې لکه ډاکټر کدیرو چې هغه داسې کارنامه کړې وه چې پاکستان ته اټم بم ورکړی چې داسې خدمات وکړي چې هغه بل چا نه وي کړی شوي او هغه د هغې فقدان وي، نو په ژوند ورته هلال امتیاز میلاو شي. دا د هغې تصویر دی، تاسو سره مې شیر کړو. دا سیول هم ملاویږي او عسکري هم ملاویږي. دا د ستاره امتیاز دا دریم سیول ایوارډ دی. دا هم عسکري طور ملاویږي او عام خلکو ته هم ملاویږي. دا چې د پاکستان کوم اعزازات دي، نو دا په دریم نمبر دی. دا هم په ښه کارکردګۍ، په ځوانمردۍ باندې داسې څیزونو باندې ورکوي چې لکه هغه د ملک او قوم دپاره فایدهمند وي. یعنې مثال خبره کوم چې یو سړي دا شمسي تواني ایجاد کړه، هغه په ساینسدان پاکستاني وي، چونکې هغه عام ولس ته د فایده ده او عام قوم ته د فایده ده، نو هغه ته به ستاره امتیاز ورکړي. یا په میدان جنگ کې داسې مړانه کړې وي او چې هغه دشمن حق حیران شوی وي او دشمن له شکست ورکړی وي، لکه زمونږ اسکواډرن لیډر چې و، هغه په یو بم باندې به یک وخت څو جزونه ویشتي. نوم یې راغله محمد عالم، ما خلې عالم که څنګه دا نوم یې اسکواډرن لیډر و.
داسې کارنامه چې هغه لکه په خپل تاریخ سره هغه ممیز وي او هغه ښکاره وي او هغه بل چا نه وي کړي، نو هغه ته ستاره امتیاز ورکړل کېږي. یا لکه دا دغه ټکنالوژي ده، د میزایل دې کې ترقي کول او دا د ریډار نه بچ کول، دا د پاکستان حکومت دریم نمبر سرکاري اعزاز دی. دا چې د تمغه امتیاز دا اعزازاتو کې په نمبر باندې 4 نمبر کې دی. دا هم په دغه کارکردګۍ چې هغه لغوندې کمه وي د دریم نه، نو هغه حکومت عسکري خدماتو کې هم ورکوي، په ساینسي خدماتو کې هم ورکوي، د میډیکل لاین کې هم ورکوي، لکه فزیکس کې یا لکه دا ویکسین ایجاد شو د کرونا، نو دغه میډیکل کې ورکوي حکومت تمغه امتیاز. یعنې هغه کس ته دا خطاب ورکوي، دې سره ټولو انعام سره حکومت نقد انعام ورکوي او دې سره ځمکه هم ورکوي. ټول نه زیاته ځمکه په ما خیال ده چې 4 مربع دي، هغه چې نشان حیدر سره دي، او بیا جو دغه سره چې کوم دی نو هغه 3 مربع دي، دغسې بیا 2 مربع دي، دغسې بیا 1 مربع ده. ترتیب سره او سره نقد انعام مومي او د میاشتې وظیفه هم ورکوي. نو دا د تمغه امتیاز.